د ککړ پارونکي پیغام له امله اسلامي امارت د پاکستان بشري مرستې رد کړې. سلام ستړي مشئ، پام وکړئ د امپراتور ټي وي یوټیوب چینل څخه تازه او مهم خبر ته. د افغانستان اسلامي امارت د پاکستان د صدر اعظم انور الحق کاکړ د یو جنجالي پارونکي پیغام له خپرېدو وروسته د افغانستان د زلزلې ځپلیو سره د پاکستان مرستې رد کړې. یو طالب مقام چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي رسنیو ته ومنله چې دا پریکړه د پاکستان د صدر اعظم انور الحق کاکړ د ایکس په حساب کې د یو پیغام له خپرېدو سره تړلې ده. دا جنجال له هغې وروسته پیل شو چې په افغانستان کې له زلزلې څخه وروسته انور الحق کاکړ په خپل ایکس حساب کې ولیکل چې په 1500 خیمو 1500 کامبلو غذایي او طبي موادو بار یوه الوتکه به له یوې روغتیایي ډلې سره افغانستان ته استوي. له طبیعي پیښو سره د پاکستان د مبارزې ادارې د مرستې برابرې کړې وې او په اړه یې په خپل ویب سایټ کې معلومات خپاره کړي وو. څو ساعته وروسته بیا کاکړ ادعا وکړه چې د افغانستان اسلامي امارت له غوښتنې وروسته یې د مرستې برابرې کړې، خو اسلامي امارت له هیڅ هیواد څخه په رسمي ډول د مرستو غوښتنه نه وه کړې. نوموړي همدغه راز د مرستو په اړه ناسم معلومات خپاره کړي وو. هغه د خپل ایکس په حساب کې لیکلی دی چې د تنظیم او طبي آفاتو سره د مبارزې ادارې ته مې لارښوونه کړې چې اغېزمنو ته مرستې ورسوي. افغانستان حکومت په رسمي ډول د طبي ډلو موقتو روغتونونو 50 خیمو او کمبلو غوښتنه کړې ده. دا ټول مواد به نن له غرمې وروسته واستول شي. هغه همدغه راز لیکلی دی چې نور خیریه مواد به هم افغانستان ته واستوي. دغه طالب مقام د واتس اپ له لارې د دغو مرستو په اړه رسنیو ته ویلي چې سره له دې چې هیڅ غوښتنه نه وه شوې او زموږ حکومت باندې ملنډې وهل شوې. دغه طالب مقام د واتس اپ له لارې د دغو مرستو په اړه رسنیو ته وویل چې سره له دې چې هیڅ غوښتنه نه وه شوې او زموږ په حکومت باندې ملنډې وهل شوې دي. دغه طالب مقام د پاکستان د صدر اعظم په څرګندونو انتقاد وکړ او هغه یې غیر مسؤلانه وبللې او ویل چې د پاکستان مشرتابه باید د افغانستان په اړه په خپلو څرګندونو کې فوقالعاده مخاطب واوسي. خو یو پاکستاني مقام چې هغه هم نه غواړي نوم یې واخیستل شي رسنیو ته ویلي چې کابل نه هو او نه هم نه وایي. هغوی د مرستو رسمي غوښتنه کړې ده او ویلی دی چې د دغو مرستو د وخت په اړه به موږ احوال درکړو. تېره ورځ داسې راپورونه هم خپاره شول چې له پاکستان څخه په مرستو بهر الوتکه افغانستان ته راتله، خو د افغانستان اسلامي امارت لخوا د کېناستو اجازه نه ده ورکړل شوې.